قدرمنو او زړه ته رانږدې اورېدونکو او د شاهین داستان د خپرونې درنو مینوالو سلامونه او هرکلی درته وایم. هیله د روغ او جوړ به یاست. دا د یو ځل بیا درته د شاهین داستان په خپرونه کې ستاسې کوربه محمد رسول نظري در حاضر یم. نن درته د شاهین داستان 11مه برخه در اوروم. تاسې تر دې وړاندې د دې داستان په 10مه برخه کې واورېدل چې د فردیناند لښکرو ته ځای په ځای د ابوالحسن لښکرو ماتې ورکړه. بدر بن مغیره خپل جنگي تکتیک جاري ساته او دښمن به یې تر کوره ځغله، د غنیمت مالونه به یې ترلاسه کول او بیرته به ستنېد. کله چې ابوالحسن د جګړې په ټولو محاذونو کې د بدر زړورتوب ولید، سخت ترې متاثره شو. بل خوا بیا ابو داود خپل د درواغو جال په بشپړ ډول په ابو عبدالله خور کړی و او ابو عبدالله یې د خپل پلار په مقابل کې سرغړونې ته اړ کړی و. راځئ دا چې په داستان کې وړاندې نور څه پیښیږي دا راسره په نن خپرونه کې واورئ. د شپې مهال د الحمرا ماڼۍ یوه کوټه په طلایي او نقره‌ایي قندیلونو روښانه وه. د غرناطوی بربري او هسپانوي امیران په کرسیو ناست وو او له ابو عبدالله سره یې خبرې کولې. موسی کوټې ته ورننوت او په مجلس څو شېبې چوپتیا خپره شوه. موسی په مجلس یو زغلند نظر تیر کړ. ابو عبدالله ته ورنږدې شو، ورته ویې ویل زه په یوازیتوب کې تا ته څه خبره کوم. ابو عبدالله چې د هغه حالت ولید وویرېده، خو له یوې شېبې وروسته سمدستي بیرته راسمبال شو. ویې ویل ته چې څه وایې همدلته یې ویلی شي، دا ټول د خدای په فضل او کرم سره مسلمانان دي. موسی وویل ځینې خبرې د هر چا د وړاندې نشي کېدی. ابو عبدالله ورغبرګه کړه مګر زه اوس دا مجلس رخصتولی نشم، ته که څه خبره کوې نو دلته یې وکړه. موسی مجلس سر تر پایه وکت. په دوی کې زیاتره داسې څوک چې د لومړي ځل لپاره الحمرا ته راغلي وو. تر اوسه پورې د پاچاهۍ کوم امیر دا جرأت نه و کړی چې موسی وویني، خو دوی په کرسۍ ناست وو. د ابو عبدالله الفاظ یې چې واورېدل داسې یې ګڼله چې غوږونو یې اشتباه کړي وي. د موسی بڼه له قهره وځلېده، خو بیا هم له زغم نه کار واخیست. ویې ویل شهزاده ما اورېدلي چې باغیان دې خوشي کړي دي. ابو عبدالله وویل تا صحیح اورېدلي دي. موسی ورغبرګه کړه او تا د پاچاهۍ څو تنه وفادار سرداران برطرف کړي دي. ابو عبدالله ورزیاته کړه زه د هغوی په وفادارۍ شکمن وم. موسی ورته وویل او تا بیا د غرناطوی لوی غداران په مهمو منصبونو ټاکلي دي. ابو عبدالله په دروند غږ ځواب ورکړ موسی له ما سره ګستاخي ستا دنده نه ده. موسی ورزیاته کړه د مسؤلیت احساس کله ناکله انسان ډېر بې باکه کوي. ابو عبدالله وویل زه دا بې باکي نه خوښوم، تا په غلا ماڼۍ ته د ننوتلو جرأت ولې وکړ. موسی وویل کله چې دغسې شیطانانو ته د الحمرا دروازې خلاصې شي نو ماته به د غلچکي لارو نه پرته بل څه پاتې وي. امیرانو چې دا واورېدل یو له بل سره یې پسپسکې شروع کړې. یو بربري سردار اوچت شو، ویې ویل آیا د ابو عبدالله د سرخندویانو ابرو د ده په دربار کې هم تر ګواښ لاندې ده؟ موسی مخ واړه هغه ته یې وویل هغه څوک دی چې زما په وړاندې د ابو عبدالله د سرخندوی دعوه کوي؟ یو بل سردار اوچت شو، ویې ویل ولیعهد که اجازه راکړئ زموږ تورې د دې ګستاخ چوپولو ته تیارې دي. د موسی غږ له غصې نه لړزېده. ویې ویل ستا دومره جرأت! آیا ته هماغه غدار نه یې چې بربري مسلمانان دې د عربو پر خلاف پارول؟ آیا ته له بندیخانې نه د الحمرا ماڼۍ ته راتګ د خپلو ګناهونو تلافي ګڼې؟ او ته چې په الحمرا کې څو غداران راغونډ ګوري نو فکر کوي چې د موسی د تورې اوسپنه نرمه شوې ده؟ زه ابو عبدالله ته راغلی یم. که په تاسو کې څوک دا ګمان کوي چې ما به له ابو عبدالله سره خبرونه په توره ایثار کړي نو راوړاندې دي شي. زه وګورم څوک دی چې له خپل ورمیږ نه د سر د بوج لرې کولو په تکل راوتلی دی. او ای شهزاده ته له بزدلانو نه د سرښندنې هیله لرې چې زما بوټو شو کولو ته تیار دي، خو له ویرې خپلو تورو ته لاس نشي ورنږدې کولی. ته د غرناطوی دښمنان خپل دوستان ګڼې. د ابو عبدالله حوصلې ځواب ورکړ، له ځایه اوچت شو، لږ وړاندې ورغی. ویې ویل موسی زما د وژلو په اراده دلته راغلی یې؟ موسی خپله توره راوکښله. ویې ویل زه او ستا د وژلو اراده دا ته څه وایې؟
دا یې وویل او خپله توره یې ابو عبدالله ته وړاندې کړه. ابو عبدالله توره واخیسته، یوې خوا ته یې وغورځوله او بیا یې لاسونه وپړکول. 8 تنه وسلوال بربري او افریقایي غلامان ورننوتل او د ابو عبدالله د اشارې په انتظار شول. ابو عبدالله وویل زما باور و چې د الحمرا په دروازه تر ټولو سخته پیره به هم تا له راتګ نه منع نه کړای شي، خو زه تا ته ډاډ درکوم چې ته په کومه لاره راغلی وې په هماغه لار به بیرته ولاړ نه شي. موسی حق حیران ابو عبدالله ته کتل، هغه ابو عبدالله ته چې ماشومتوب یې یو ځای سره تیر شوی و، هغه چې د اس پرلی او د تورې او نیزې استعمال یې ورښودلي و. هغه حیران و څه غلطي ترې شوې ده. سهار ابو عبدالله پخپله دته ورغلی و چې شاوخوا کلي و او درو ته ولاړ شه او سپایان ترې راټول که. او ماښام چې کله بیرته راستون شو خبر شو چې ابو عبدالله باغیان خوشې کړي دي او څو تنه وفادار منصبداران یې برطرف کړي دي. هغه په دې خبر پریشانه و، خو پر دې باور و چې هغه به د خپلې غلطۍ جبران ته چمتو کړي. له ډوډۍ خوړلو پرته له کوره ووت. د الحمرا دروازې پر مخ بندې وې او نوي پیرداران پرې درېدلي وو. خو موسی په یوه پټه لار محل ته ننوت. له ابو عبدالله سره هغه پخوا هم څو ځله ډېر توند تللی و، خو نن چې کوټې ته ورننوت دا یې احساس کړه چې د ده د وړکتوب دوست بدل شوی دی. او کله چې توره راوکښله او وړاندې یې کړه نو د ده باور و چې ابو عبدالله به دی تر لاس ونیسي، بلې کوټې ته به یې بوځي او ورته وایي به ته په دومره وړوکې خبره په غوسه شوې. خو کله چې هغه توره وغورځوله موسی په زړه ګزار وخوړ. هغه ابو عبدالله ته کتل او په غوږونو کې دا جملې کړنګېدلې: زه ډاډ درکوم چې ته په کومه لاره راغلی په هماغه لاره به بیرته لاړ نه شي. هغه وسلوالو سپایانو ته وکتل، داسې یې ګڼله لکه دا ټول چې ابو عبدالله هسې په ټوکو له ده سره کوي. موسی په مسکا وویل ابو عبدالله زه ستا مجرم یم، زه د لوشه د جګړې لپاره د رضاکارو غازیانو د راټولولو مجرم یم، زه الحمرا ته له پټې لارې نه په راننوتلو مجرم یم، او زه دې غدارانو ته په غدار ویلو مجرم یم، او تر دې ټولو لوی جرم مې دا دی چې زه ستا دوست یم، ما ته سزا وټاکه. موسی دا وویل او سر یې زوړن واچو. د ابو عبدالله په سترګو کې اوښکې راغلې، لاس یې اوچت کړ او د هغه په اوږه یې ښودل غوښتل، خو یو سړی را وړاندې شو، د هغه لاس یې ونیو. دا ابو داود و. ابو عبدالله خپل استاذ ته وکتل او هغه سر وخوځاوه. ابو عبدالله سپایانو ته وکتل او په غمجنه لهجه یې وویل دی بوځئ. موسی سر اوچت کړ. د سپایانو د لوسو تورو په منځ کې درېدلی و او هغو سردارانو هم چې تر اوسه د ابو عبدالله په مستقل مزاج شک کاوه تورې ایستلې وې. موسی چې د درون غږ آزانګو به یې د هسپانې دیوالونه لړزول په حیرانۍ ابو عبدالله ته کتل. د غرناطیو د مجاهد د ژبه ګونګه شوې وه. ابو عبدالله د دې نندارې د لیدو تاب نه درلود، مخ یې واړوه او په زوره یې چغه کړه دی بوځئ. خو د هغه په غږ کې د غصې پر ځای درد و. موسی د څه ویلو نه پرته د سپایانو نه وړاندې روان شو او ابو عبدالله په دسمال خپلې سترګې پاکولې او بلې کوټې ته ننوت. ابو داود نورو سردارانو ته وویل تاسو هم دلته اوسئ، زه بیرته راځم. بلې کوټې ته ورغی. ابو داود خپل شاګرد ته وویل شهزاده د لویو خلکو زړه باید لوی وي. ابو عبدالله په دردناکه لهجه وویل خو هغه زما ملګری و، زما د وړکتوب ملګری. ابو داود وویل هغه ستا د لارې یو ښکلی ازغی و چې ستا ورسره مینه وه، خو خپل هدف ته د رسېدو لپاره به ته دې غوندې ډېره زغي له مخې لرې کوې. که موسی وغواړي اوس هم ستا د تاج غمی کیدی شي، خو له هغه نه دا تمه هغه وخت کیدی شي چې د غرناطیو د پاچاهۍ بل دعوادار نه وي. کله چې دی پر دې پوه شي چې تا د ابوالحسن ځای نیولی دی نو هغه که له بندیخانې راوباسې ستا پر خدمت په اعتراض نه وي. اوس پاڅه، دا د چرتونو وخت نه دی، د کار وخت دی. د لوشه له فتحې نه وروسته چې سبا ته بدر بن مغیره د فردیناند د لښکرو له تعقیب نه بیرته راستون شو، ابوالحسن د پوځ د سردارانو شورا راوبلله. ځینو سردارانو ویل چې غرناطیو ته ستانه شو او له یوې بشپړې پوځي تیاري وروسته د فردیناند په قلمرو حمله وکړو. خو بدر بن مغیره په دې رایه زور واچو چې فردیناند ته د دمې کولو او ساه اخیستلو موقع باید ورنه کړو. هغه وویل که له دې فتحې نه وروسته چې سمدستي موږ په هره سیمه حمله وکړو نو دښمن به په هیڅ ډګر کې هم زموږ مقابله ونه کړی شي. په دې کې شک نشته
چې که موږ غرناطوی ته ستانه شو 100 زره نور پوځیان به راټول کړی شو خو دا باید هیر نه کړو چې د دښمن وسایل تر موږ 100 چند زیات دي هغوی به له دې ځنډ نه زیات ګټه واخلي نه یوازې د اندلس عیسویان بلکې د فرانسې او ایټالیا د صلیب پالونکي به هم د دوی مرستې ته راودانګي تر ټولو زیات د اندېښنې ټکی دا دی چې فردیناند به د دغې ماتې بدل له مسلمانانو نه واخلي چې همدا اوس هم د غرناطوی له نفوس نه زیات دي د دې پر خلاف که موږ سمدستي حمله وکړو د اندلس د هرې سیمې مسلمانان به زموږ مرستې ته تیار وي او د هغوی شمیر به له هغو سپایانو نه ډېر زیات وي چې موږ یې غرناطې ته له ستنېدو وروسته نه وي راټولولی شو موږ ته تر ټولو لویه مسله د خوراک او جبهخانې رسولو ده د دوی ذمواري زه اخلم ازغل د بدر بن مغیره د رایې تایید وکړ ویې ویل له دې بري وروسته د قسورې تر دیوالونو پورې زموږ په وړاندې د سخت مقاومت امکان نشته موږ باید را پریوتي دښمن ته د بیا سمبالېدو موقع په لاس ورنه کړو تر کومه چې له غرناطوی نه د نویو پوځونو راټولولو مسله ده زما په ګمان تر موسی زیات د دې کاره حل نشته یو بوډا سردار وویل زه هم په دې خیال یم چې موږ باید د شا تګ پر ځای پر مخ ولاړ شو خو زما رایه دا ده چې پاچا دا مسؤلیت زغل ته وسپاري او په خپله بیرته غرناطوی ته ستون شي په تیرو پیړیو کې موږ په دغسې مرحلو کې په خپل منځي درزونو کې ډېر تاواني شوي یو په دې کې شک نشته چې موسی یو هوښیار او پوه ځوان دی خو د غرناطوی په اړه چې موږ د پاچا په موجودیت کې څومره ډاډه کېدای شو دومره د بل چا په وجود کې ممکن نه دی شر اچوونکي به د پاچا له غیابت نه استفاده وکړي خو د پاچا په موجودیت کې له چا سره د سر اوچتولو جرأت نشته ابوالحسن ځواب ورکړ د غرناطوی په اړه زه ډاډه یم خو زه ستا رایه نه ردوم زما واده ده چې د یوې بلې شاندارې فتحې نه وروسته به ستنېږم د ماښام لمانځه ته د جګېدو نه وړاندې د شورا غونډې پرېکړه وکړه چې سهار ته به کوچ کوي سبا سهار ته له لمانځه نه وروسته ابوالحسن خپل پوځ ته وینا وکړه ویې ویل غازیانو د لوټ شوې اړمنه صوبه زه د خدای یو لوی انعام ګڼم دا د دې خبرې ثبوت دی که مسلمانان اوس هم سره یو شي نو د کفارو ځواک به ټوټه کړي او که دوی د جهاد په جذبه راوچت شول اوسپنې هر ډول اوسپنې غوڅولی شي دې بري موږ ته د بریو دروازې پرانستې او که موږ همت له لاسه ورنه کړ نو هغه ورځ لرې نه ده چې د قرطبي او شبیلې په ماڼیو بیرته زموږ جنډې ورپي ستاسو به یاد وي چې دې هیواد ته د اسلام لومړنی مجاهد طارق بن زیاد له ډېر لږ شمېر مجاهدینو سره راغلی و لوی سالار هغه ته یوازې دا اجازه ورکړې وه چې دوی د دې هیواد حالات معلوم کړي او بیرته ستانه شي خو د اسپانیې په ساحل له پلي کېدو سره سم د دغه غازي اراده بدله شوه خپل لوی سالار ته پیغام واستوه چې ما د اندلس په څنډو د اسلام بیرغ ورپاوه او تر څو چې دغه بیرغ د دې هیواد تر وروستۍ څنډې ونه رپوم بیرته به راونه ګرځم تا زه د رادرک د ځواک معلومولو لپاره راستولی یم په اندلس کې به زما د پرمختګ له توندۍ نه د هغه د ځواک اندازه معلومه شي بیا طارق خپلو سرخندویانو څه وویل چې موږ د رادرک په واکمنۍ کې د خپل عظمت د بیرغ رپولو لپاره نه یو راغلي بلکې د خدای پر ځمکه د هغه ذات جل جلاله د عظمت جنډۍ اوچتول غواړو زموږ شمیر لږ دی خو د مسلمانانو د قوت راز د دوی شمیر نه دی د دوی ایمان او خلوص دی زما زړورو سپایانو موږ نن د طارق په لاره د تګ پرېکړه کړې ده آیا تاسو زموږ د دې پرېکړې ملاتړ کوئ سپایانو په اسمان لړزوونکو چغو د ابوالحسن د پرېکړې تایید وکړ هغه د لاس په اشاره دوی ته د چوپتیا اشاره وکړه او چې چوپ شول خبرو ته یې دوام ورکړ تاسو د لوشه په جنگ کې دا ثابته کړه چې ستاسو یوه توره د دښمن د 10 تورو په وړاندې مقابله کولی شي دغې بري زموږ په مخ کې د کامیابۍ دروازې خلاصې کړي په قسطوله او اراغون کې زموږ د مظلوم ورونو دعاګانې قبولې شوې په دې کې شک نشته چې که موږ د 100 ورځو لپاره غرناطوی ته ولاړ شو نو هلته به د فتح په جشن کې شریک شو خلک به ګلونه را باندې وشیندي خو که موږ د قرطبي او شبیلې لوري ته مخه کړو نو هلته زموږ خویندې او ورونه له کلونو راسي یوازې په دې تمه د عیسویانو ظلمونه زغملي دي چې یو ورځ به له غرناطوی نه د دوی مرستې ته مجاهدین ورورسي او هلته به زموږ هرکلی د ګلونو د شیندلو پر ځای د شکرانې او احسان په اوښکو کې له نن نه څو ورځې وړاندې چا د دې تمه درلوده چې خدای به موږ ته دومره لوی بری را په برخه کړي او د دې بري نه وروسته څوک دا ویلی شي چې څو ورځې وروسته به زموږ اذانونه د قرطبي او شبیلې د جوماتونو نه راغبرګېږي او زموږ جنډې به د قسطلې په شاهي ماڼۍ نه رپي
د ابوالحسن په وینا د هر سپایي په زړه کې د هیلو او امیدونو نوې ډیوې بلې شوې. هغوی په خیال کې د قرطبي او شبیلي محلونه لیدل. د قسولي په شاهي ماڼۍ کې خپل بیرغونه رپول. دوی د کلونو راښکېلو مسلمانانو په سترګو کې د خوښۍ اوښکې لیدې. په تصور کې هغوی ته مخاطب چې نور تاسې آزاد یاست، نور موږ څوک نشي مریان کولی، اندلس زموږ دی، موږ پر دې پښیمانه یو چې ولې تر اوسه ستاسو له حال نه بې خبره پاتې یو. خو ابوالحسن د وینا په حالت کې ناڅاپه چوپ شو. د هغه پام د لږ شیبې لپاره یو ځوان ته ور واوښت چې په بیړه یې اس زغلاوه او د دوی په لوري روان و. سپور له اس نه کوز شو او له چا سره د خبرو پر ځای خلک له مخې یوې او بلې خواته کړل او وړاندې شو. یو سپایي تر مټ ونیو او د هغه د ودرولو هڅه یې وکړه، خو هغه لاس وڅنډه، خپل مټ یې ترې خلاص کړ، هماغسې پر مخ روان و. کله چې خلکو دا احساس کړه چې هغه ابوالحسن ته ورځي، نو په خپله له لارې یوې او بلې خواته شول او لاره یې ورته صافه کړه. د ابوالحسن د زړه ټکانونو دا ګواهي ورکوله چې دې سپور کوم ښه خبر نه دی راوړی، خو بیا هم هغه د لاس په اشاره سپور ودراوه او د خلکو پام یې ځان ته کړ. خپله وینا یې پیل کړه. ازغل چې له ابوالحسن سره نږدې ولاړو، د نوي راغلي سپاره په لوري ورغی. هغه ته ور نږدې شو، ویې ویل ته له غرناطوی نه راغلی؟ ځوان ځواب ورکړ اوهو کې ما یو ډېر ضروري خبر راوړی دی. ازغل ور زیاته کړه ته موسی راستولی؟ سپور ورته وویل نه، زه په خپله راغلی یم. ازغل وویل که ته د موسی له لوري نه یې راغلی نو خبر دې مهم نشي کېدی او تا باید د دې خبرې خیال ساتلی وی چې د غرناطوی پاچا خبرې کولې. سپور وویل خو زه چې په کوم حالت کې دلته را رسېدلی یم، که پرې خبر شي نو زما دغه حسارت به د بخښنې وړ وبولئ. ازغل وویل ووایه څه وایې؟ نوي راغلي سړي یوې او بلې خوا ته وکتل، ویې ویل نه دلته نه. ازغل اندېښمن شو، ویې ویل راځه. له غونډې نه لږ ووتل. ازغل هغه ته وویل ما ته د کوم بد خبر له اورېدو وړاندې دا راته ووایه چې ته څوک یې، تر څو زه وپوهېږم چې ستا خبره څومره ارزښت لري، او په دې دې هم سوچ وکړه چې د جګړې په وخت کې د دروغو اوازو خپرونکو ته درنده جزا ورکول کېږي. نوي راغلي ځوان وویل که تا په ځیر راته کتلي وای زه به دې پېژندلی وم. زه د الحمرا د ساتونکو د مشر زوی یم، زه د حبیره بن سعید شاګرد یم. له څو ورځو راسې مې له موسی سره د جهاد تبلیغ کوه. دلته د پوځ زیات کسان هم ما پیژني او کوم خواشینونکی خبر چې ما راوړی که هغه دروغ شي او زه د دې په بدل کې په دار وځړېږم هم پرې خوښ یم. خدای دې وکړي چې دلته زما راتګ یو خوب وي او په غرناطوه کې چې ما څه ولیدل او واورېدل هغه هم یو خوب وي. د ځوان په سترګو کې اوښکې وځلېدې. په دې ځنډ کې ازغري هم ورورسېد. ځوان یې له لرې وپېژند، ویې ویل سلیمانه خیر خو به وي. سلیمان یوه شیبه زغري ته وکتل او بیا زغل ته مخ واړه ویې ویل ما ډېر بد خبر راوړی، په غرناطوه کې بغاوت شوی دی. ازغل په چغه وویل نه نه تا خوب لیدلی دی، د موسی په موجودیت کې بغاوت امکان نه لري. تا خوب لیدلی، ته د دښمن جاسوس یې او زموږ پام له جګړې نه په بل اړول غواړې. ووایه دا دروغ دي. ازغل په دواړو لاسو سلیمان تر مټو نیولی او جټکې یې ورکولې. سلیمان په وار وار دا ویل کاشکې دا دروغ وای، خو دا دروغ نه دي، کاشکې دروغ وای. ازغل وویل مګر موسی دا بغاوت کړی، ته لیونی یې، دا بالکل امکان نه لري. سلیمان وویل موسی د ابو عبدالله په زندان کې دی. ازغل سلیمان ته ډیکه ورکړه او په شا یې وغورځاوه او زغري ته یې وویل دا بوزه لیونی دی، ابو عبدالله ما وژلی شي، خپل پلار بندي کولی شي، خو هغه په موسی ځان وژني، دا لیونی بوزه. سلیمان وویل تر نن ماښام پورې به نور خلک هم راشي او زما خبره به تایید کړي. ابو عبدالله د خپل امارت اعلان وکړ، هغه باغیان خوشې کړل او د عربو سردارانو پر ځای هغوی وټاکل. کومو امیرانو چې د دا امارت ونه مانه له هغوی نه څو تنه ووژل شول او نورې بندیان دي. پر الحمرا د بربري او هسپانوي سردارانو قبضه ده. په ښار کې هغوی د خپل قوم خلک له عربو سره جنګوي. زه دا نشم ویلی چې تر اوسه پورې څومره کورونه سوځېدلي دي او څومره خلک وژل شوي دي. زه ویریږم چې تر اوسه پورې به دغه اور د غرناطوی شاوخوا کلیو بانډو ته هم خپور شوی وي.
ابوالحسن تر ډیره خپلې وینا ته دوام ورنه کړای شو. د هغه پام په وار وار د زغله وزیغري په لوري وراوښت او کله چې دوی د سلیمان سره له خبرو وروسته سرونه ښکته واچول او د ده په لوري را روان شول نو د ده زړه په درزا شو. غږ یې کېناست. دا زغل څیره یې چې ولیده دا اندازه لګول ورته اسانه و چې استاجي کوم ښه خبر نه دی راوړی. هغه وینا بس کړه، لاس یې اوچت کړه او د بري لپاره یې دعا وکړه. بیا یې په پوښتونکي نظر زغل ته وکتل. زغل ور وړاندې شو، ورته ویې ویل راځئ. ابوالحسن ورته ویل چیرته، خیریت خو دی؟ زغل ویل خپلې خیمې ته. دا زغل له غمجنې لهجې نه د ابوالحسن زړه ولوېد. له سټیج نه راکوز شو او له هغه سره د خپلې خیمې په لوري روان شو. څو سرداران ورسره ملګري شول خو زغل د لاس په اشاره هغوی منع کړل. وی ویل تاسو زما په خیمه کې راټول شئ، زه اوس دستي راځم. لږ چې وړاندې ولاړل ابوالحسن وویل د کوم بد خبر له اورېدو نه وړاندې ما ته دومره ووایه چې استازی له کوم ځایه راغلی. له دومره لویې صوبې نه وروسته په معمولي خبره موږ ته دومره اندېښنه په کار نه ده. ووایه څه خبره ده؟ ستا چوپتیا نوره راته له زغم نه وتلې ده. زغل هیڅ ځواب ورنه کړ. سلیمان چې تر اوسه هملته ولاړو دا زغل په اشاره ورغی. ابوالحسن سلیمان ته وکتل، وی ویل ته له کوم ځای راغلی؟ ووایه ما ته څه غټ غټ ګورې؟ آیا تا داسې کوم خبر راوړی چې د سرحد کوم کلی او یا ښارګوټی زموږ له واکه وتلی دی او عیسویان د هغه ځای له مسلمانانو نه بدل اخلي؟ سلیمان د ځواب پر ځای زغل ته وکتل. هغه د سر په اشاره د چوپتیا حکم وکړ. د ابوالحسن د زغم کاسې ډکې شوې. په چغه یې وویل زغله آیا دواړو د یوې مور شیدې نه دي خوړلي؟ آیا زه د دې خبر د اورېدلو توان نه لرم چې تا واورېد؟ دې قاصد د کومې زلزلې خبر راوړی؟ آیا په الحمرا کې اور لګېدلی؟ آیا ابو عبدالله ته څه پیښه شوې ده؟ په خدای سوګند دی داسې خبرونه به ما پریشانه نه کړي. او که قاصد دا خبر راوړی و چې زموږ کومه سرحدي کلا دښمن نیولې ده نو دا خبر خو تا د پوځ په مخ کې راته اورولی شو. موږ له نویو حالاتو سره د مقابلې لپاره خپل کوچ یوه ورځ ځنډولی شو. زغله ستا ژبه ولې ګونګۍ ده؟ ووایه دا کوم زیان دی چې جبران د دې غازیانو تورې نشي کولی؟ دا کوم محل را لوېدلی چې دغه غازیان یې بیرته نشي آبادولی؟ د یوه سالار تر ټولو لوی دولت د هغه سپایان دي. له موسی او ابو عبدالله نه پرته چې څوک په ما ډېر ګران دي هغه ټول دلته له ما سره دي. د هیچ چا مرګ هم ماته له زغم نه وتلی نه دی. آیا تاسو ونه لیدل چې د نعیم بن رضوان په لحد کې خودو په وخت زما په سترګو کې اوښکې نه وي؟ حال دا چې هغه ماته له ابو عبدالله نه کم نه و. په دې ځنډ کې د ابوالحسن خیمه را نږدې شوه. ابوالحسن مایوس شو، ګړندی خیمې ته ورغی. چې په خیمه ورننوتل زغل ابوالحسن په کرسۍ کېنو. ورته ویې ویل زما وروره قاصد د یوې بدې پیښې خبر راوړی. ابو عبدالله د خپل امارت اعلان کړی، باغیان یې له بنده خوشي کړي او په ښار کې خپل منځي جګړې پیل کړي. زموږ په مخ د غرناطیو دروازې تړلې دي. موسی د ابو عبدالله په زندان کې دی. پر ابوالحسن دا الفاظ لکه تندر را پرېوتل. ناڅاپه جګ شو خو توازن یې ګډوډ شو او بیرته په کرسۍ کې ولوېد. هغه د څه ویلو هڅه وکړه خو ژبه یې ګونګه شوې وه. په رډو رډو سترګو یې زغل او سلیمان ته کتل او د هغوی په غمجنو څېرو یې د خپل برخلیک الفاظ لوستل. زغل وویل زه اوس حیران یم چې پوځ ته دا خبر څه ډول ورسو. موږ دا خبر تر ډېره پټ نشو ساتلی. نن تر ماښامه نور خلک هم راځي. زه ویریږم چې د غرناطیو په څېر دلته هم د عرب او عجم تورې یو له بل سره ټکر نشي. د پوځ مشران زما په خیمه کې راټول شوي دي. تاسو لومړی له هغوی نه د وفادارۍ تعهد واخلئ، بیا دا خبر ورته واوروئ. کاشکې نن موسی هم دلته وای. ته اندېښنه مه کوه، زما باور دی چې د لوشې د فتحې خبر به یو ځل بیا د غرناطیو په خلکو کې ایماني جذبې راویښې کړي. هغوی به د ابو عبدالله پر خلاف بغاوت وکړي او موږ ته به د غرناطیو دروازې بیرته کړي. جګ شه، له همت نه کار واخله، اوس د سوچ وخت نه دی. د ابوالحسن شونډې رپېدې خو غږ یې چوپ و. سلیمان ورو وویل ډاکټر راوغواړئ، د پاچا حالت ښه نه دی. زغل ورټیټ شو، ورور ته یې وکتل او بیا یې په بیړه له خیمې نه ووت او یو پیردار ته یې وویل زر شاه بشیر بن حسن راولئ، هغه به د ټپیانو خدمت کوي. ورته ووایي چې د پاچا وضع ښه نه ده، خو هغه ته یوازې ووایي د چا د وړاندې نه. لږ ځنډ وروسته بشیر بن حسن خیمې ته ورننوت. هغه چې د پاچا حالت ولید زغل ته یې وویل پر ده د فلج حمله راغلې، خو ډېره تیزه نه ده، انشاءالله زر به په آرام شي. داسې ښکاري چې لویه صدمه یې لیدلې ده.
لږ ځنډ وروسته زغل سلیمان ته وویل ته ولاړ شه استراحت وکړه خو چاته په دې اړه څه مه وایه بیا بشیر بن حسن ته وکتل ویې ویل که زما وجود تر لږ ځنډه دلته ضروري نه وي نو ما ته اجازه راکړه بشیر بن حسن وویل د پاچا سترګې ستا په څېره ښخې دي زما په ګمان تر څه ځنډه ستا لرې کېدل هغه ته ګټور دي د هغه پام به په بله واوړي زغل چې خپلې خیمې ته ننوت د پوځ ټول لوی لوی افسران هلته غونډ هغوی تېره زیغري را چاپېر شوي وو او پوښتنې یې ترې کولې هغه په زوره زوره ویل زه خبر نه یم سلیمان یوازې پاچا ته څه خبر راوړی و زغل چې ولید ټول چوپ شو لږ ځنډ وروسته زغل له دوی نه د وفادارۍ د تعهد اخیستلو او د غرناطویې د بغاوت د خبر اورولو نه وروسته بیرته له خپلې خیمې نه ووت سرداران هم ټول خپل خیمو ته لاړل تر ماسپښین پورې دا خبر د پوځ هر سړي ته ورسېد او تر ماښام لږ وړاندې د غرناطویې نه څو نور کسان هم راغلل او دغه خبرې رښتیا وباله هغو سپایانو چې تر لږ شیبو وړاندې به قرطبه او اشبیلیه د فتح د بیرغونو رپولو او په جوماتونو کې د اذانونو کولو ښایسته خوبونه لیدل اوس د خپلو کورونو د ژغورنې په خیالونو کې سرګردانه هغه شاعرانو چې د لوشه د غازیانو په ستاینه کې قصیدې ویلې اوس د ابو عبدالله په غدارۍ مرثیې لیکلې د اندلس د تقدیر ستوری له یوې پیکه مسکا وروسته د بدمرغیو په تورو وریځو کې پټ شوی و سبا ته د بشیر بن حسن د مسیحایي علاج په برکت له ابوالحسن نه د خبرو کولو تللی ځواک بیرته راغبرګ شو د هغه لومړۍ خبرې دا وې چې زما زویه دا دې څه وکړل دا تخت چې تا په زور واخیست ستا و خو تا د پاچاهۍ په مینه کې د اندلس د مسلمانانو راتلونکی برباد کړ خدای دې نه کوي چې ستا کرلې د اندلس مسلمانان وریب زما زویه زما عبدالله مګر ته زما زوی نه یې او بیا په اړخ واوښه مخې په بالښ پټ کړه او په سلګۍ وشو 3 ورځې وروسته له اعصابو نه د فلج اثر لرې شو خو د ژوند هغه تودوخه چې په 15 کلنۍ کې له ډېرو ځوانانو له لمبر وړ سړه شوې وه د ژوند یوې پیښې له تورو سره لوبېدلی مجاهد په لکړې ګرځېدو راګرځېدو اړ کړ د پوځ د سردارانو د زیاتو پرېکړه دا وه چې اوس باید غرناطویې ته ولاړ شو او غرناطویې ته نږدې به په یوه ښار کې تم شو ابو عبدالله ته به هیات واستو هغه په سمه لاره برابر نشو نو له مجبورۍ نه به یې په توره برابرو او که خدای مکړه خبره جګړې ته ورسېده نو د ښار خلک به د ابو عبدالله پر خلاف پاڅون وکړي د غرناطویې د بغاوت په وجه چې په لښکر کې کومه اندېښنه خوره ده یوازینۍ چاره یې همدا ده چې په غرناطوه زر تر زره قبضه وکړو که نه نو له ابو عبدالله نه دا هم لرې نه ده چې د عیسویانو حلیف شي بیا به موږ د یوې خوا نه شو ابوالحسن له دې پرېکړې سره موافق و خو له کوچ نه وړاندې یوه داسې پیښه رامنځته شوه چې د هغه ملا یې ورماته کړه په کومه ورځ چې ابوالحسن غرناطویې ته د کوچ پرېکړه وکړه له دې نه یوه ورځ وړاندې له غرناطویې نه څو تنه سپاره د ابوالحسن په خدمت کې حاضر شول هغوی ابو عبدالله ته له بد رد ویلو وروسته ابوالحسن ته وعده ورکړه چې د وینو تر وروستۍ ساس کې به د ده ملاتړ کوي او په غرناطوه کې د دوی تر تاثیر لاندې خلک هم د ابوالحسن د ورتلو په انتظار دي ابوالحسن له دې ډلې سره ډېر په درناوي او عزت چلند وکړ خو 4 ورځې چې دوی د ابوالحسن په لښکر کې پاتې شول خپل مقصد ته ورسېدل ابو داود دوی د ابوالحسن په پوځ کې د درز اچولو لپاره استولي وو هغوی لومړی د پوځ عربي سرداران وپارول هغوی ته ویل چې په غرناطوه کې ستاسو عزیزان او قومي د بربري او ځایي خلکو په لاس وژل کیږي بیا بربري او ځایي سردارانو او سپایانو ته وویل چې د ابو عبدالله پاچاهي ستاسو لپاره رحمت دی هغه د عربي لوی لوی سرداران برطرف کړه پر ځای ستاسو د قوم خلک وټاکل ستاسو ګټه په دې کې ده چې غرناطویې ته ولاړ شئ له ابو عبدالله سره د وفادارۍ اعلان وکړه ځینې په دې تمه کړل چې ابو عبدالله به لوی لوی منصبونه درکړي ځینې چې په تمه نه یې لیدل په دې وویرول چې کوم سرداران چې له ابوالحسن سره وفادار پاتې شي خپلوان او کورنۍ به یې په غرناطوه کې ډېره بده سزا وکړي د کم حیثیت خاوندان د سرو او سپینو په تمه د ځان کړل دا کار هغوی دومره په هوښیارۍ وکړ چې د ابوالحسن سرخندویان پرې پوه نه شول په لومړۍ ورځ په پوځ کې هغه خلک وموندل چې له پخوا یې پیژندل او د دوی تر اثر لاندې وو بیا یې د هغوی په مرسته د نورو د تېرېستلو کار پیل کړ یو ماښام ابوالحسن له پوځ سره له غرناطویې نه 6 میله لرې پړاو واچو د شپې په 3مه برخه کې خبر شو چې د پوځ 8 زره بربري او هسپانوي نژادي سپایان ترې جدا شوي او غرناطویې ته خوځېدلي دي زغل چې دا خبر واورید د ابوالحسن خیمې ته ورننوت تر لږ ځنډه پوځ یو شمېر نور سرداران هم ورغونډ شول دا زغل رایه دا وه چې د غدارانو لار به ونیسو د هغوی د پوهولو هڅه به وکړو
که چیرې په خبره نشول جګړه به ورسره وکړو. ځینو سردارانو دا مشوره تایید کړه خو ځینو نورو مخالفت وکړه. بالاخره د ابوالحسن د رنځ او غم نه په ډکه لهجه وویل هغوی پرېږدئ چې ولاړ شي. زه مې په ژوند کې د مسلمانانو تورې یو له بله په ټکر ته نه پرېږدم. د مسلمانانو تورې یو له بله ټکر ته نه پرېږدم. د دې دردناکې پیښې نه وروسته پاچا ابوالحسن مالقه ته مخه کړه. د مالقه والي په خوا د ابو عبدالله د پاچاهۍ له منلو نه انکار کړی و. هغه د ابوالحسن ډېر تود هرکلی وکړ او خپل محاذ یې ده ته خوښه کړ. څو ورځې نه وې تېرې چې شاوخوا ټولو سردارانو له پاچا سره د وفادارۍ تعهد وکړ. د غرناطوی پاچاهي چې څه وخت وړاندې ولس د ټول اندلس د ازادۍ لپاره راپاڅېدلی و په دوو پاچاهیو وویشل شوه. غرناطو او شاوخوا یې د ابو عبدالله تر فرمان لاندې و او مالقه او ورڅیرمه شاوخوا سیمې د ابوالحسن تر واکمنۍ لاندې. فردیناند چې څومره په خپلو ماتو خفه و اوس پر غرناطو د ابو عبدالله په واکمنۍ خوښ او هغه پر ابوالحسن د وروستي ګزار لپاره تیاری نیولو. قدرمنو او زړه ته رانږدې اورېدونکو او د شاهین داستان درنو مینهوالو، دا و د شاهین داستان 11مه برخه چې امام محمد رسول نظري درته وړاندې کړه. هیله مند یم د پاملرنې وړ به مو ګرځېدلې وي. سبا چې یو ځل بیا د شاهین داستان په 12مه برخه کې ستاسې درنه حضور ته در حاضرېږم. تاسې په بخونکي او متعال رب سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد آباد او سوکاله اوسئ د الله په